बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुर्रहमान बाबा फरमाई په پیرای کې د ځوانۍ چارې نشي ته په ورځ د عاشورې بس اختر کړي. عبدالرحمن بابا فرمایي چې په ځوانۍ کې کم کارونه کیږي هغه رستو بیا په پیرای کې په بوډاتوب کې نه کیږي. لکه څنګه چې څوک د عاشورې په ورځ باندې اختر نه کوي دغه رنګ بیا په پیرای کې سړی د ځوانۍ کارونه نشي کولی. نو نن د ټیم دی ته خپل کارونه وکړه، د دین کارونه وکړه، د خلکو په کار راشه، رستو بیا ته هیڅ هم نشي کولی. لکه بیخ د زړې ونې چینجي وخوري په دا تیر عمر بس شاخ و ثمر کړي. لکه څنګه چې زړې ونې لا چینجي بیخ وخوري او هغه وچه شي او هغه رستو بیا نه خاښونه نیوی شي او نه پسې میوه کیږي. نو دغسې د انسان مثال هم دی چې بوډا شي بیا دی د هیڅ هم نه وي. دې دپاره اوس ټیم نه فایده واخله و بدخوا ورته څوک نیک نصیحت نه کا، رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړي. عبدالرحمن بابا وایي چې څوک د چا بدې شي نو هغه ته څوک نصیحت نه کوي. وایي موږ چې بیخ وځي زه چې تاسو ته نصیحت کوم نو زه تاسو سره ستاسو په غم کې شریک یم، په تاسو را باندې ګران یې، ستاسو ښه غواړم، دې دپاره زه تاسو ته نصیحت کوم. عبدالرحمن بابا بل ځای فرمایي دنیا کل په احمقانو د ودانه دانا ځکه وابستګي د دنیا نه کا. عبدالرحمن بابا وایي چې دنیا کمه ده دا په کمکلو خلکو باندې ودانه. دنیا په کارونو کې کمکل خلک مصروف دي. کم چې هوښیار خلک دي هغه دنیا سره زړه نه لګوي، هغه اصل توجه د دین کارونو ته وي. بې هنر دي چې څوک دین په دنیا پلوري، هنرمند سړي د هسې سودا نه کا. او رحمان بابا فرمایي چې هغه خلک ډیر کمکل خلک دي کم چې د دین سودا په دنیا کوي، یعنی دین خرڅوي او دنیا اخلي. ته هغې نه زیات کمکل خلک نشته. او هوښیار خلک چې کم دی هغې داسې کار نه کوي، هغې دین ته توجه دي، دین اخلي او دنیا ته شا کړې ده، دنیا یې پرېښې ده، دنیا لالچ نه کوي. که څوک وایي هوښیار کم دی وایه دا دی چې بې خدایه نوره مینه په چا نه کا. عبدالرحمن بابا فرمایي چې په دنیا کې هوښیار سړی هغه سړی دی کم چې الله تعالی سره صرف مینه کوي او نوره مینه نه کوي. مطلب د دین کارونه کوي، دنیا ته شا کړې ده او صرف د الله حکمونه مني، د هغې نه علاوه بل هوښیار سړی په دنیا کې نشته.